دا خورا دا خوا دا غزاګونه دي دا غزاګونه او دا غزاګونه دا څه درد کوي ډوډۍ نه سم خوړی کښېنستی نه سم ډېر درد کوي خدمت است یا ته مخه لیکوي دا چې ډېره ډکه وه زموږ خلک ته وایست زموږ خلک ته ووایه da, eu ce speciamado este recompensa dressing iskekat drain رهي زخم د بهتر دی وس شکر قربان سه آرام غواړي در زمو کومه دي آرام کوم کې ته چونی سره کمپلیټ به خپل کوي سي پایپ درولو یې به خپل کوي څه مشکل نشته بس د دې زما ماشم تشنام تنظم دليل بيوقف برمان نكري هو غشي ده اغم شو خرج ده بس بل يكسرن كون دي بيخي بازاب كره بيخي بازاب كره ده غتك بخير دي ده بدرو ده خبرون نو ده خنو كم هو خدنا غلطوا ده هو ما درتوه ده ما درتوه زي بخير بس ده عشي سر شزر سر بخیر دی نو دا چې دی مطلب په کندهار کې اپریشن وکړی دی تاسو ایکسپرت یاست نو په دې کې په ورڅ څه د څه مسله اوس مسله په اپریشن کې ده که مسله په سړی کې د ډاکټر اپریشن کې یو مسله ده که اچھا دا تر شام ورته سوي دي او انساني تور د ارچا سره دی بالکل مشکل دی ورسره یو په دې د دې پرداوی او پردا کې د لوس سرویج کم دی نو وسینه دا په دا اپریشن کې ډیر سرویش خلک کې دی وسخه وسی خامخا کې ډاکټر دی انسان دی نو بعض اوقات هغه دورې ګندل کېدلای شي ریپیری کېدای شي بعض اوقات نه شي کېدای چې اپریشن موږ نه دی کړی نو هغه دا پای پر چولې دی مطلب دا دی چې دا ګندل نه شي کېدای بالکل لیکن پر هغه سربېره دلته مشکل دا سوي دی چې د کوم څه دوی غوښه ایستلې د هغه کې د نن جراثیم راغلي انفیکشن نو دوه مشکل چې په دغه کې بیا انفیکشن کې تطبیق لري دا هفته سه هفته اخري چې د جوړیږي نو ان شاء الله جوړ وشي ریکور کیږي مهرباني سره الله مو خوشاله اکس واخستي دوی راټول ستاده بلاد ور ډیسک چې نستلې چې دا عصبي رشته تر فشار لاندې راوستل ده خو بیا غو چې عملیات مې د کندهار کې وکړي کندهار کې چې مې عملیات وکړي عملیات تقریبا تر ډیره حد پورې یعنی نتیجه سم ورنکړه په دې سم ورنکړه چې هغه د ملاس کې رقم سپینې وبراتله یو رقم سپینې ما یو براتله چې ما پر سر باندې بداسي بوج رالی چې لکه په سر کې چې مې خونه ټک ودا رقم اوس شخرکه دا او به استاد ملا سره روانه بل یو دا بس ما د ملا سره دا څونه وخت وبدي دا و د ساره سره دوی تل دوی خر فقط سار د ساره سره دوی وبتل دا استاد ملا سره دا ملا سره دی و نو دا چې وزر ماشام پر کېږي دا ټکیږي به دوی نو سمره سره روان دي نو خبر مې پر د ورچ پاکستان ته راځم دلته د علاج لپاره یو څه چې مې درلود له په کندهار کې مصرف سولې دلته چې راغلی م پاکستان کې نو نه دونی شناخت لرو چا سره نه دونی تعلق لرو چا سره نو ما کې چې د افغانانو غورونه د مهرباني لمخې څخه او د خدای وجه لمخې څخه د مسلمانۍ دغه څخه همکاري